السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو، دغه لړۍ مو تقریبا 25م درس ته رارسولې ده چې د همدغه 9م سیم د کیمیا اخیرنی لوست دی. ګرانو زده کوونکو، د دغه لوست کې که ستاسو په یاد دي، موږ ځینې مهم عناصر راپیل کړي وه چې لومړی د هغه له جملې څخه مو هایدروجن مطالعه کوي، وروسته مو اکسیجن مطالعه کوي، بیا مو نایتروجن مطالعه کوي او نن راځو کاربن مطالعه کوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو به په دغه لوست کې پوه سئ چې کاربن کوم عنصر دی، کاربن پر څو ډوله پیدا کیږي، همدارنګه د کاربن د استعمال ځایونه چیرې دي. په دغه اړه که غواړئ چې بشپړ معلومات لاسته راوړئ نو زموږ سره پاته سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، کاربن څلورم مهم عنصر دی. لومړی د ده سمبول یا نښه پیژنو. سمبول یا نښه موږ مخکې تعریف کړې وه ګرانو زده کوونکو چې د یو عنصر په ښودنه کې یا په اړه معلومات موږ ته راکوي. نو که هر ځای ګرانو زده کوونکو ساده سی وویني، دا ساده سی د کاربن معنا ورکوي. دا د کاربن سمبول دی. ګرانو زده کوونکو، چې دغه کاربن چې دی په څلورم ای ګروپ کې دی. که تاسو ته دا پوښتنه پیدا سي چې ګروپ څه شي دی، بیا انشاءالله په 8م سیم کې موږ بشپړ پر جدول باندې بحث کوو. ګروپ، پیریود، ویلانس، پر دې ټولو مسایلو انشاءالله غږیږو. همدغه عنصر که بیا وګورو د دوراني جدول په 2م پیریود کې دی ګرانو زده کوونکو. ویلانس چې په تعاملاتو کې ډېر رول درلودی، د عناصرو د اتحاد قوه ده چې په 8م سیم کې ورباندې بحث کوو. د دغه عنصر ویلانس چې دی 4 دی. ګرانو زده کوونکو، ګروپونه په جدول کې داسې عمودي برخو ته وایي چې انشاءالله بحث به باندې وکړو چې کاربن د همدغو له جملې څخه یو هم په دغه ګروپو کې یو هم کاربن دی. د کاربن دی، همدارنګه سلیکان په نامه عنصر دی، جرمنیم دی چې بیا بحث باندې کوو، همدارنګه کلهیي په نامه دی او سرب. د دغه ګروپ له جملې څخه یو مهمترینه عنصر چې دی د کاربن عنصر دی چې موږ ورباندې بحث کوو. نو راځو او بل ګرانو زده کوونکو، د کاربن عنصر چې دی پر 2 حالته پیدا کیږي. یو په ترکیبي شکل پیدا کیږي، یو په آزاد شکل پیدا کیږي. ترکیبي څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ ترکیبي دا معنا چې د یو بل شي سره یو ځای سوی بیا د هغه شي څخه لاسته راځي. بعضې عناصر چې دي د کانو سه یې موږ لاسته راوړو، د ډبرو سه یې لاسته راوړو، په ډبرو کې موجود وي، خاوره او ډبرې او شان ورسره ګډ وي او د عنصره مې دې ته ترکیبي وایي چې د یو بل شي سره مشترک وي. همدغه یو دی کاربن هم په ترکیبي شکل پیدا کیږي، هم په آزاد. آزاد بیا دا معنا لري ګرانو زده کوونکو چې یوازې هم دی په یوازې شکل پیدا کیږي، هم د نورو موادو سره ګډ پیدا کیږي. نو دی پر 2 حالته پیدا کیږي چې یو آزاد شکل دی، آزاد شکل سره پیدا کیږي ګرانو زده کوونکو، یعنی یوازې، او یو دی په ترکیبي شکل پیدا کیږي. ترکیبي دا معنا چې دی د یو بل شي سره ګډ وي چې بیا وروسته سره جلا کیږي او نوموړی عنصر لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کاربن چې دی ډېر مهمترین عنصر دی زموږ په ورځني ژوند کې. نو همدارنګه په ترکیبي شکل چې د نورو موادو سره ګډ یې زموږ د انسانانو د بدن کتله چې ده تقریبا 18% د همدغه یعنی فیصد څه معنا، یعنی په 100 کې 18% همدغه عنصر زموږ په وجود کې، همدارنګه په ترکیب کې تقریبا د نورو موادو سره ګډ 18% همدغه کاربن شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربن حالتونه. کاربن مو مخکې وپیژندئ چې دا یو عنصر دی، سمبول یې سی ده. دی په آزاد شکل په 3 حالته پیدا کیږي، یعنی یوازې. یو د کاربن چې په آزاد شکل یوازې پیدا کیږي د سکرو په شکل دی، یا سکاره چې موږ ورته وایو. سکاره مو ټوله لیدلي دي چې بیا وروسته بحث هم باندې کوو. یو چې دی ګرانو زده کوونکو د ګرافیټ په شکل پیدا کیږي کاربن، ګرافیټ چې وروسته یې تشریح کوو. او یو هم د الماس په شکل دی چې ورباندې بحث کوو. موږ تاسو بیا په لوړ سیم کې ګرانو زده کوونکو په کیمیا کې یو عنوان لرو د التروپي. التروپي دا معنا چې یو عنصر په 2 شکلو پیدا کیږي. اوس کاربن یو عنصر دی خو دی 3 رقمه پیدا کیږي. همدغه ته التروپي خاصیت وایي چې عناصر بیا په فیزیکي بڼه کې یو د بل سره فرق لري. انشاءالله بیا په لوړو سیمپو کې تاسو ښه پوهیږئ. راځو پر یوه باندې بحث کوو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو سکاره پیژنو. سکاره څه شي دی؟
ډېر وخت به مو لیدلي چې بعضې وخت یو نبات یا لرګی مکمل ونه سوځل سي په یو تور شکل بدلیږي. همدغه تور شکل ته سکاره وایي. یعنی ډېر وخت موږ تاسو لیدلی دي. یا بعضې وخت یو بوټی موږ په اور پسې کړی او نور مو بالا نه یي په کار، د اور څخه یې راکاږو، اوبه پرې اچوو، یعنی اور یې مړ کوو، یو تور د سکرو په شکل یو جوړښت منځته راځي، همدغه جوړښت ته سکاره وایي. یعنی سکاره د نباتاتو، نباتات خپله دا لرګي ټوله د نباتاتو د نامکمل سوځېدو څخه یو داسې دی ګرانو زده کوونکو چې تاسې مکمل وسوځئ په ایره بدل سي، هغه ته بیا سکاره نه وایو. یعنی مکمل نه یې سوځېدلي، پر نیم آله حالت باندې نبات بیا دې ته سکاره وایي. یو د سکاره د دې لارې هم لاسته راځي. یو سکاره که چیرې نباتات د وخت په تېرېدو سره در خاورو لاندې سي، د وخت په تېرېدو سره د هوا په نه شتون کې دا خرابېږي، نور مواد ورسره ګډېږي، هم یو ډول سکاره منځته راوړي چې دې ته بیا موږ د ډبرو سکاره وایي. ځکه دی بیا په خپل ترکیب کې ځینې نور مواد هم په دوی ګډ سوي چې معمولا د لرګیو سکاره، دا تور سکاره چې دي نسبتا د ډبرو سکاره ته چې هغه د مځکې لاندې د نباتاتو څخه لاسته راغلي سپک دي. یعنی دا سپک هغه درانه دي ځکه هغه د ډبرو سکاره بولي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو دوم حالت چې دی ګرافیټ دی. یو کاربون په 3 حالته پیدا کېدی، سکاره، ګرافیټ. ګرافیټ بیا دې ته وایي ګرانو زده کوونکو که ستاسو پام وي، تاسو چې د کومو پنسل څخه استفاده کوئ، دا د پنسل څوکه، دا خپله دا د پنسل څوکه چې دننه شاوخوا لرګی دی، دا لرګی چې بیا موږ ډېر وخت قلم کات کو، هغه تور رنګه ماده چې دننه په پنسل کې شتون لري دې ته ګرافیټ وایي. دا ته هم کاربون وایي. دا د کاربون یو بل نوع ده چې دی پیدا کېږي، د پنسل په څوکو کې ورڅخه استفاده کېږي. یوه خبره یاد ولرئ، ډېر وخت غیر فلزات برق نه تېروي. کاربون هم د غیر فلزاتو له جملې څخه دی. نو موږ تاسو دا پام دی چې کاربون هم برق نه تېروي، مګر دا یاد وساتئ ګرانو زده کوونکو، احتیاط وکئ، د پنسل څوکې که دواړې قلم کت سوي دا برق تېروي، یعنی ګرافیټ برق تېروي. پام مو یي چې داسې نه چې په ساکټه کې د پنسل یوه څوکه کښېږدي او بله څوکه مو په لاس کې برق تېروي. نو دا یوازنی غیر فلز دی چې د ګرافیټ په شکل یې بیا برق تېروي. بل دریم رازو الماس. دریم رازو ګرانو زده کوونکو الماس. الماس مخکې مې درته ویلی چې دې ته التروپي خاصیت وایي. التروپي څه معنا؟ چې یو عنصر پر څو حالته پاته کیږي، پیدا کیږي. لکه کاربون چې د سکرو په شکل هم پیدا کیږي، کاربون چې د ګرافیټ په شکل هم پیدا کیږي، او کاربون دی د الماس په شکل هم کاریږي. دغه حالت چې دی چې دا د الماس شکل ورته وایي ګرانو زده کوونکو، دا هم د کاربون یو حالت دی. په یاد ولرئ دغه الماس شکل یې در ټولو دی ثابت شکل لري، یعنی خپل شکل ته تغییر نه ورکوي. دوم چې دی د الماس په شکل چې کم کاربون کاریږي ګرانو زده کوونکو پیدا کیږي، دا ډیر کلک دی. یعنی موږ ته بیا جیولوجي وایي در ټولو موادو د کلکوالي درجه د الماس زیاته ده چې بیا موږ وایو 10 ته په جیولوجي کې. نو در ټولو کلکه ماده ده، در ټولو زیات کلک دی. بې رنګه الماس یې تر ډیره حده لوړ قیمت لري. یعنی په الماسو کې مختلف نوع بیا پیدا کیږي، خو هغه الماس چې خاص رنګ ونه لري، بې رنګه وي، د هغوی قیمت ډیر زیات دی. یعنی انشاءالله دغو نه مو الماس وپېژندئ چې د کاربون یو حالت دی، په څو رنګه پیدا کیږي، بې رنګه والا یې ګران دی، کلکوالی یې زیات دی. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربون کیمیاوي خواص. د کاربون کیمیاوي خواص څه دي؟ همدارنګه فیزیکي خواص خو څه ناڅه دا وویل سوله چې تور رنګ لري، همدارنګه یو شکل یې په کلکوالي درجه زیاته ده. په دغه اړه موږ او تاسو بحث وکړئ ګرانو زده کوونکو. نو راځو په دې ځای کې د ده کیمیاوي فعالیت څه شی دی؟ کیمیاوي فعالیت یې څه دی؟ څه معنا؟ یعنی دی د چی سره تعامل کوي، څه شي جوړوي، څه شي نه جوړوي. یو د هغه له جملې څخه وایي کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي، کاربون ډای اکساید یا دا کثیفه هوا چې موږ اکسیجن داخلوو کاربون ډای اکساید راباسو، همدغه تعامل دننه زموږ په بدن کې هم ترسره کیږي. یعنی کاربون موږ ته څه شي سمبول ورکړی و ګرانو زده کوونکو؟ سی. اکسیجن ته مو د چی سمبول ورکړی و؟ او. دوی دواړه تعامل کوي، یعنی سره یو ځای کیږي،
په نتیجه کې کاربن ډای اکساید جوړوي. کاربن ډای اکساید دا چې دا معادله څنګه حلیږي پر دې موږ بحث کړی دی. همدارنګه یو بله معادله یو بل کیمیاوي فعالیت یې کلسیم سره د کاربن تعامل. د کلسیم سره کاربن تعامل کوي کلسیم کاربایډ جوړوي. کلسیم کاربایډ چې دا بعضې وخت موږ خپله ډېر وخت دغه مستریان هم استفاده ځینې کوي د کلسیم کاربایډ څخه یا ځینې وخت خلک د ځینو ساتیري په خاطر هم کاروي بعضې وخت د کلسیم کاربایډ په نامه یو مرکب دی. ګرافیټ خپله چې د کلسیم د کاربونو د کلسیم څخه لاسته راځي. څنګه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو؟ کلسیم یو عنصر دی چې سی ای سمبول دی او کاربون هم یو عنصر دی چې سی ای سمبول دی. همدارنګه دوی دواړه سره یو ځای کیږي د کلسیم کاربایډ په نامه یو مرکب جوړوي. کلسیم کاربایډ. همدارنګه دا د دوی کیمیاوي فعالیتو راځو چیرې استعمالیږي دا کاربن. د کاربن د استعمال ځایونه چیرې دي؟ لومړی د استعمال ځایه دا دی که ستاسو پام په ژمي کې موږ تاسو صندلۍ تودوو. په صندلۍ کې د سکرو څخه استفاده کوو. دا سکاره خپله کاربن دی. همدغه سکاره چې د نباتاتو د نامکمل سوځېدو څخه لاسته راغلي د نامکمل یعنی بشپړ نه دي سوځل سوي دا سکاره را اخلي او بالاخره یې موږ تازه کوو په صندلۍ کې ایږدو چې د کورونو د تودولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. بل بیا موږ په لوړو سیمپو کې وایو کله چې یو فلز تصفیه کیږي. تصفیه څه معنا؟ تصفیه دا معنا لري یو فلز چې په ترکیبي شکل پیدا کیږي بیا دی د خاورو څخه جلا کیږي وروسته بیا دی صافیږي. دا د ده په صافولو یا تصفیه کولو کې هم د کاربن څخه استفاده کیږي چې بیا په لوړو سیمپو کې وایي څنګه. او بل که مو ډېر لیدلی یې په هغه کمه اندازه یو لږ الماس د دغه ځینو شیانو په دا نوکونو کې کاریږي لکه دغه د خپله د شیشې په پرې کولو کې چې د کم قلم څخه استفاده کیږي د ده په څوکو کې کم اندازه کار سوی دی تر څو دا شیشې ډېرې په اسانۍ سره دوی پرې کړي. یا که بعضې تونلونه چې کاږي دا بعضې موټرونو یا وسایلو په وسیله چې کوم تونلونه کاږي د دغو تونلونو د دغه وسایلو په سر کې هم د دغسې الماس د کاربن د یو حالت څخه استفاده کیږي تر څو دا تونل په اسانۍ سره وکیني او خپل استفاده ځینې وکړي. نو ډېر د استعمال ځایونه یې درلود له انشاءالله د څه نه څه څخه مو استفاده وکړه. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د کیمیا وروستی لوست چې نور د اووم صنف کیمیا په همدغه درس سره پای ته ورسېده. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې هغه څه نه څه موضوعات چې موږ یاد کړله تاسو ډېر استفاده ځینې کړي. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.